درود شریف وایي. صدر محترم و دیگر حضرات علماء کرام، زما محترم و مشران و کشران، د کافی مودینا ستاسو د سلورو واړو پلوسو خلق یا د گردنوا کلو خلق سروحانی کشش ما راکاگی کنیز او زیاد تر د تقریرونو تابم نه لرم او شوقم نه لرم، او چونکه دې علاقې سره زما د سلويختو کالو روابط دي او په دې علاقه کې لوی لوی علما، لوی لوی بزرگان، لوی لوی اتقیاء د دین دا تیر شوي دي. الحمدلله ما غوندې ګناهګار تم د هغوی نه د دعاګانو اغستو بارها اتفاق شوی. عزیزونو ځانو مانه مخکې به تاسو تقریرونه اورېدلي، غالبا زمونږ د محترم مولانا حسن جان صاحب تقریر به مانه مخکې شوی. زه صرف یو درد دل درته عرض کوم. هغه درد دل دا دی چې تاسو ټول په دې سوچ وکړئ چې الله پاک په دې ټول کائنات کې یو شی هم بے غرض نه دی پیدا کړی. په دې خو پوهېږئ که پوهېږئ به ځکه چې تاسو سره جوخته دا یونیورسټي او کالج دی او دا خلق پڑھے لکھے خلق ځان ته وایي، نو پڑھے لکھے خلقو سره که سړی پڑھا لکھا نه وي نو هغه بات خو یې ورغلی که نو تاسو به انشاءالله پوئیږئ په خبره که پڑھے لکھے نه یې نو د پڑھو لکھو په خوا کې اوسېږئ. اگر چې مونږ ته خلق څوک پڑھے لکھے نه وي، مولیانو ته پڑھے لکھے نه وي، وی دا مولا دی. اسی یو د خوند خبره درته وکړم، جمعې مونځ مې وکړو نو زه د بنوري صاحب ځای ته روان وم، نو ښځې په مخه راغی. چې ښځې په مخه راغلې نو یوې ښځې پکې وي چې مخ پټ کوي سړی راو، نو بلې ښځې ورته ویل سړی نه دی مولا دی. نو په لاره تلم او خندل مې مال کو څوک راته وګوري به چې دا لیونی دی که څه چل دی پې چې خاندي. نو ډکې مې سوچ کړو چې د ښځو ته مولیان سړی نه ښکاري. تاسو خیال راغی دي؟ نو دې خلقو ته مونږ پڑھے لکھے نه ښکارو. چا چې قرآن او حدیث
ویلی هغه ته پڑھا لکھا نه وي، ته مولا وي یا دقیانوسی خیال دا ورته وي، پڑھا لکھا ورته نه وي. نو هغه ورځ مې یو مجلس کې وي، ما وی چې تاسو ټول سنسیبل خلق ناست یې، پڑھے لکھے ناست یې، کمشنران در کی دی، ڈی سی گان در کی دی، سیکٹریان در کی دی، په دې مې پوه کړئ چې 43 کال وشو د پاکستان جوړېدو، 43 کال. په 43 کال کې ستاسو پڑھا لکھا دادی چې دې ځای نه تر کراچۍ پورې هایوے سړک جوړیږي، نو تاسو د چین او د جاپان مشینری ورته راوغوښته او پې جوړوئ، تاسو یو سړک جوړول زده نه کړل. کوارټ روډ باندې چې کوم هایوے جوړیږي هغې ته چینیان راغلي دي، او چین هغه ملک دی چې مونږ نه رستو آزاد شوی دی. مونږ مخکې آزاد شوي د انګریزانو نه، او چین مونږ نه رستو آزاد دی. نو چینیانو خو سړک جوړول زده کړي دي، او زمونږ ایس ډي اوګان، ایکسینان، اے سی ګان، سپرنټنډنټ انجینیران دا دوی تر اوسه پورې سړک جوړول نه دي زده کړي. دا تاسو پڑھے لکھے ټول غلی شو. نو عزیزانو عرض میں داو کہ ماشاءاللہ په خبرو به تاسو پوهیږئ. په دې کائنات کې یو شی الله داسې نه دی پیدا کړی چې ابې غرض وي. یو ایو بزرگوی ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا. اے اللہ ستا دا عرشنا کاریگری معلومیږي. دا دنیا یو کارخانه ده، نو دا کارخانه تا بیکاره نه ده جوړه کړې، د دې څه غرض ضرور شته. د سایکلونو د دکان غرض وي که نه؟ ټول وایي بچیا ټایم کم دی. سایکلونو د دکان څه غرض وي؟ سایکلې جوړول. د دوایو د دکان څه غرض وي؟ دوایي خرڅول. د ډاکټر د دکان څه غرض وي؟ مریضانو ته علاج کول. د ورکشاپ څه غرض وي؟ گاڑی پکې جوړول وغیرہ وغیرہ. یونیورسٹی څه غرض دی؟ الکانو ته پکې سبق ویل. کالج څه غرض دی؟ الکانو ته پکې سبق ویل. ٹھیک شو. دا دنیا ټوله د الله یو کارخانه ده. نو کستا یو دکان بے غرضه تا نه دی جوړ کړي، نو الله دومره لوی کائنات بے غرضه څنګه جوړ کړي؟ کې دې شي دا ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا. اس آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا. ٹھیک سے اس پدی کائنات کے انواع دی، پیریان دی، دیوان دی، فرشتی دی، اسمان دے، زمکہ دا، ونی دی، بوٹی دی، مرغان دی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یو نوع پکی بنی آدم دے، یو نوع. انسان ہم پدی ټولو انواعو کی یو نوع دا. نو د تمامو انواعو خپل خپل غرض دی. د میخ غرض خپل دی، د غوی غرض خپل دی، د خر غرض خپل دی، د قچر غرض خپل دی، د اس غرض خپل دی، د چیلې غرض خپل دی، د چرګ غرض خپل دی، د ټپوس غرض خپل دی، د کارغه غرض خپل دی، د مینا غرض خپل دی.
دا ټول خپل خپل اغراض دي او یو خاص غرض له خدای پیدا کړی دي. اوس په دې سوچ وکړئ چې په دې تمام کائنات کې یو نوع زېما چې ما ته اولاد آدم ویلې شي چې زما د دې پیدا کېدو نه د خدای څه غرض و. زه خدای څه پیدا کړم؟ هلکه تاسو ټول ذمہدار یې. غویه څه لالی؟ قلبیله. میخه څه لالی؟ پیوله. غوا څه لالی؟ پیوله. خر څه لالی؟ بار وړوله. سنډا څه لالی؟ بار وړوله. ٹھیک شو. ټانګه څه له ساتئ؟ سورلی وړوله. سوزکی څه لالی؟ سورلی وړوله وغیره. اوس چې زما د دې پیدا کېدو نه د الله څه غرض دی؟ په دې باندې تر اوسه پورې 99% مسلمان سوچ نه دی کړی. 1% به کړی. زما څه غرض؟ ستا غرض هغه کتاب ویلې دی چې کوم کتاب په 23 کاله کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی. په 23 کاله د غار حرا نه شروع شوی ده او د عرفات په غونډای باندې ختم شوی. اقرا باسم ربک الذی باندې ابتدا شوی ده او الیوم اکملت لکم دینکم باندې ختم شوی. دا شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه په 23 کاله کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم درغله. په 23 کاله بیا دې آیاتونو کې چې کوم د احکام آیاتونه دي پاغې کې اجمال دی. بیا د دې کلام لوی مفسر چې دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما سره 13 ورځو کې مونږ علاقه دم رنگ رنگ خلک هر چرته وي. ما ته وی چې مولانا صاحب ستا د جمعې دا سپیچ زه کله کله اورم. سپیچ ما ته وی هغه له د بدقسمتۍ نه لږ انګریزي ورځي. نو ما ورته ویل چې زما سپیچ ته څه دپاره اورې؟ وی چې هسې اورم. ته کله پکې وایې حدیث کې دا راغلي، حدیث کې دا راغلي، حدیث کې دا راغلي. قرآن د خدای کتاب دی، د دې موجودګۍ کې د حدیثونو ضرورت څه دی؟ ما ته ما ورته وی چې خبره دا ده چې قرآن د خدای کتاب دی، خو په دې مې پوه کړه چې دا ویلي چا دي چې دا د خدای کتاب دی. ستا برای راست خدای سره تعلق شته؟ وی چې نه. وحی در ترازی؟ نه. الهام در تکیږي؟ نه. دا قرآن چې ته وایې چې د خدای کتاب دی دا ویلي چا دي؟ ما ته وی دومره سینسیبل سړی و داسې ناپوهه غوندې خبره دی. دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلی دی او هغه ویلي دي چې دا د خدای کتاب دی. مال خاص دا خو ډېره مزیداره خبره وکړه. زه به دې نه پس تا شاګردي کوم، کله کله به درځم. په دې مې پوه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله تیر شوی دی. وی چې 1400 کاله و. مالو شته؟ وی نه اوس خو نشته. نو مالتا ته اوس چا ویلي چې دا قرآن د خدای کتاب دی؟ چا ویلي؟ ول دا مولیان نه وي؟ دا مولیان نه وي چې دا قرآن دی او د خدای کتاب دی او اسمان نه نازل شوی دی؟ مال دی مولا له وحی راځي
وی چې نه. اسمان ناواز ورته کیږي نه. مولا د کم ځای نه معلومه کړه چې دا قرآن د خدای کتاب دی. وی چې مولا کتابونه کې لیدلي کړه. مالا کتابونه د څه شي دي؟ ولی بس جی معافي غواړم لاس راک مانا اوس دې چرته پرېږدم اوس ته پرېږدم نه د ګریوان نه مې ونیو اوس ته پرېږدم نه ستا او زما فیصله به نن په دې سړک کېږي. ویل څه فیصله به کېږي؟ مالدا به کېږي چې یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانہ، یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانہ، یا به دعوا د محمد د محبت نه کوي، یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانہ، یا به دعوا د محمد د محبت نه کوي، یا بنن وی چې زه کافر یم، او یا بنن وی چې حدیث چې دی دا هم د خدای کلام دی. چې لږ تکلیف به وکړي زما بیٹکه پورې مال راځه چې ځو کور ته لاړو. بیٹک کې کېناست. ما ته مولانا صاحب ړمې په تزلزل شو خو ما لږ تسلي وکړه. ما ورته وی چې دا خو منی د کافی مودې نه ما ستا متعلق اورېده چې دا پرویزی دی منکر حدیث دی خو نن په لاس راغلی. دا خو منی چې دا قرآن د خدای کلام دی. وی چاو دا منم. مال کدی قرآن ویلی چې حدیث هم د خدای کلام دی بیا خو به حدیث منی کړه. ویل چې قرآن ویلی بیا منم. مال قرآن راواله قرآن شریف راواغستو دا آیات میں ورته پکې راوېستو چې وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله وی زما پیغمبر یو خبرم د ځان نه نه کړي او نه د خواهشات نفسانی نه کړي دا د چې څه ویلي دي دا ورته ما وحی کړي دا. او مال د اردو ترجمه درته وکم ویلا ویکا مال اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری. حدیث کلام د خدای دی صرف ترجمانی شوی دا په جبه د جناب محمد رسول الله. بس غوګونو ته ګوتې کړې او په جړا شو او پوزه په ځمکه راخ کا ول دعا وکړه چې الله د دې تیرې شوې عقیدې ما ته معافي وکړي. نو نن سحر تبلیغی جماعت والا زمونږ جماعت کې راغلی نو نن سحر هغې سره په 40 ورځو چیله باندې لاړو.